یو ملګري دا تپوس کړی دی چې بعضې زیارتونه یې هغوی سره اوبه پرتې وي یا مالګه پرتې وي یا مټۍ پرتې وي او کله کله هغوی سره دیګونه باندې وي د دې خوړل جایز دي یا نه. دا خبره ځان سره په ذهن کې کېږدي چې څومره غټ غټ مزارونه دي، زیارتونه دي، درګاهونه دي، دې سره چې څومره مالګې پرتې وي اکثره دا نظر د غیر الله وي. څومره دیګونه چې هلته پخېږي هغه اکثره نظر د غیر الله وي. هغه د دې بابا په نوم باندې نظر او منښته شوي او بیا دلته راوړل شوي او دا بنجاوران او چې هلته څوک راځي هغوی باندې خوري. د دې خوړل حرام دي. دې خبره باندې ځان پوهه کوي چې معمولي عمل باندې هم سره بعضې اوقاتو کې د ایمان نه خلاصېږي. یو حدیث بعضې محدثینو په صحیح سند سره ذکر کړی دی. پخواني امتونو کې یو بوتو یوه درګاه وه، مختلف روایتو کې مختلف الفاظ راځي. د هغې بنجاوران په لاره کې ولاړو، څوک به چې تېرېدله نو هغوی نه به یې دا مطالبه کوله چې زموږ د بوته یا زموږ د بابا او د دې مزار په نوم باندې څه صدقه یا خیرات ورکه. و یو کس راغی وایي ما سره خو هېڅ هم نشته، وایي شابه څه خو ورکه، وایي که نور څه درسره نه یو مچ راونیسه او زمونږ د بابا په نوم باندې پرېږده چې دا د ده په نوم باندې شو. هغوی دا خو اسانه ده، مچ یې راونیوه او د بابا په نوم یې نظر کو بیا یې پرېښوده. حدیث کې راځي ماته دخل النار، دا سړی په دې عقیده باندې مړ شو، توبه یې ونه ویسته، جهنم ته داخل شو. بل کس راغی هغه وایي شابه زمونږ د بابا په نوم باندې څه پیش کا، وایي نه زه نظر د غیر الله نه کوم، زه خو مسلمان یم او دا خو د شرک عقیده ده. وایي نه څه خو وکړه، که نور څه نه کوې یو مچ راونیسه، وایي زه ذره برم داسې نه کوم. وی منجاوران او د هغې چې کوم خلکو هغوی راونیوه دا سړی وواژه. نو حدیث کې راځي ماته دخل الجنه، شهید شو، جنت ته داخل شو. ورته ته معمولي د مالګې یو پیکټ ښکاري، د مټیو ډبې به ته ښکاري چې نظر د غیر الله وي او هلته د یوړو په دې باندې د ایمان نه خارج شوي، دې باندې ته لرې ورسېدي، ځان دې تباه و برباد کړه. لہذا دې مسلو باندې ځان پوهه کول پکار دي، خصوصا زمونږ مشران او بیا زنانه په دې مسایلو باندې نه پوهېږي. هغوی به غټ غټ خیراتونه کوي، منځونه به کوي، حجونه به کوي، لیکن چې کله ورکوي دا کار وي نظر د غیر الله وي او نظر د غیر الله کې دا ملوث وي او مالګه وړي، هغې ته جنډه وړي، هغې ته غلاف وړي. بعضې خلک د دې نه طواف کوي، د قبرونو نه په خپلو سترګو هم کتلي، سجدې ورته کوي. دا خو خپل ایمان نه ناخبري ده، د خپل دین نه ناخبري ده. مونږ چې کلمې کې کومه دعوه کوو چې لا اله الا الله، نشته دی لایق د عبادت، حقدار مګر یو الله دی. من نظر لغیر الله فقط اشرک، مختلف احادیثو کې دینه من راغلی ده. لہذا دا خوړل هم حرام دي او دغه شان چې څوک کوي زنانه دا شیک دي، هغې پسې ورشه، د هغې خاوند پوی کا، د هغې بچی پوی کا، د هغې که پلار وي هغه پوی کا چې دا په غلطه روان. لہذا خپل عقیدې نه ځان خبرول پکار دي. د اسلام چې کوم اصولي خبرې دي یقین وکړه، دا یو مالګې پیکټ چې تا نظر د غیر الله وکړه او کېدې ښوده، یو سړی د ټول اسلامي امت چې کوم مالونه هغه یې پټ کړل، بیت المال نه غلا وکړه، بدکاري یو ځل او لس ځل او سل ځل او زر ځلې وکړه، سود یې وکړه، دا ټول هغې مخې ته هېڅ شی هم نه دي. ځکه شرک باره کې الله تعالی فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به. په دې عقیده باندې دا مړ شو، یو پاکټ مالګې نظر د غیر الله باندې بابا ته ویوړه، یو ګډ یا چیلې یا یو مجبوریزي یا معمولی خیرات یې وکړه خو نظر د غیر الله. ګوره په مچ باندې حدیث کې راځي دخل النار. دا خطري خبره ده، دا معمولی خبره نه ده. بعضې خلکو تاسو په دې معمولی مسلو کې څه یا دا معمولی مسلې نه، دا د دین اسلام اهمې مسلې دي، دا د جهنم مسله ده. انسان په جهنم ته ورګزارېږي، آخرت یې تباه و برباد کېږي. لہذا په دې باندې ځان پوهه کول پکار دي. نورو ته دا مسلې په واضح الفاظو باندې چا نه یره مه کوه، والله سبا دا جهنم ته ځي، د هغې نه خو خطا ده چې ته ورسره کښېنې او یې خپل بیټک او حجرې ته راوغواړي، خپل دکان ته یې راوغواړي، یو موقع داسې وګوري تا ته یې ضرورت راغی او تی راولي چې هم پې اوس کړي، د دې مسلې بیان هم ورته وکړي، وضاحت هم ورته وکړي، د قرآن آیاتونه او د نبي پاک ارشادات ورته بیان کړي. دا ډېره د خطرې خبره ده او زه بار دا مسله بیانوم. الله دې وکړي په دې خبرو باندې تاسو پوه شوي او الله دې موږ ته توفیق راکړي چې حق خبره د هغې بیان وکړو. حق خبره کې هېڅ چا نه ونه یېرېږو، بلکې زموږ مقصد والله العظیم مونږ زړه درد کوي، خفه کېږو. دا زنانه عاجزانې دوی دا شوق دی چې مونږ الله ته نږدې شو، د الله تعالی رضا حاصله کړو، د الله تعالی عبادت وکړو، لیکن لاره ترې نه خطا شوې ده. هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عامله ناصبه وتصلى نارا حامیه. دې لاندې امام ابن کثیر یو واقع لیکي، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د عیسائی راهب سره میلاو شو، په ژړا شو،
ملګری ورته وایي چې هغه ستا ملاقات ته راغلی او ته جاړې په دې ټایم کې خپلو ملګرو هغه یو تربیت یې کوي یو قسم چې ګوره دا په یو لار روان دی لیکن لاره یې خطا کړې ده د الله او د الله د رسول د دین نه ناخبره دی ځان خو ستړی کړی دی لاغړ دی ډېر عبادت یې کړی دی بدن باندې غوښه نشته وچ کلک دی او رنګ یې تک زیړ دی لیکن لاره خطا ده منزل ته نه رسیږي د الله رضا ته نه رسیږي جنتونه او د آخرت خوشحالو ته نه رسیږي دا مړ کېدل دی او د حالت تباه ده دا مړ کېدل دی او جهنم دی عذابونه دی او پریشانی ده الله تعالی دې زموږ د ایمان حفاظت وکړي زما په هره دعا کې دا خبرې چې د ټولو لوی نعمت هغه ایمان دی او د ایمان په قدر باندې ځان پوهه کوي او د الله نه وغواړي چې الله زما د ایمان حفاظت وکړي کامل ایمان راته نصیب کړي او خاتمه یې په ایمان وکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن